بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ښه راغلاست. په نن درس کې موږ تاسې د یو پروګرام یا سافټویر انسټالول وایو. لومړی راځو خپل بلیک بورډ ته. دلته موږ تاسې ټوله ورځ چې کله موږ وایو پروګرام یا موږ تاسې وایو چې سافټویر، ملګرو سافټویر یا پروګرام چې وي دا په حقیقت کې د هدایات یا انسټرکشنز چې موږ تاسې ورته وایو انسټرکشنز د دې مجموعه وي. یعنی کله چې یو کوم نفر ډیولپر چې ورته ویل کیږي یا پروګرامر چې ورته ویل کیږي، پروګرامر اپلیکیشن جوړوي یا پروګرام جوړوي یا یو سافټویر جوړوي. د سافټویر په داخل کې دوی څه لیکي؟ کوډ لیکي. چې دا بیا موږ تاسې په ایډوانس ته چې کله موږ تاسې ورسېدلو یعنې ډېر څه مو زده کړل، بیا موږ تاسې کمپیوټر بخش کې ډېر مخته لاړو، کوډز بیا موږ تاسې وایو، په دې باندې ځان پوه کوو. کوډ لیکي، دوی دا پروګرام جوړ کړي. دا کوډز دوی ټول راجمع کوي د یو فایل په شکل باندې، ورته موږ تاسې نارمل سیټ اپ په ډول باندې په وینډوز کې وینو. په هغې باندې موږ تاسې ډبل کلیک کوو. چې کله ډبل کلیک وکړو دغه ټول ډیټا یا دغه ټول هدایات چې دي په دې سافټویر کې دا راشي زموږ ستاسې کمپیوټر ته. یعنې دغه ټول هدایات یا انسټرکشنز چې دي دا د انسټالېدلو په وخت کې زموږ ستاسې کمپیوټر ته څنګه کېږي؟ کاپي کېږي، بیا هلته زموږ ستاسې په کمپیوټر کې کار کوي. نو په نن درس کې موږ تاسې دوه څیزونه زده کوو. لومړی د یو پروګرام انسټال کېدل، څنګه یو پروګرام یا یو سافټویر زموږ ستاسې کمپیوټر کې انسټال کېږي. دویم ریمووینګ ا پروګرام، څنګه یو پروګرام د خپل کمپیوټر څخه ریموو کوو. نو د یو سافټویر د انسټالېدو دپاره خو خبره دا ده چې موږ تاسې بازار ته ځو، د هغې یو ډي وي ډي اخلو. فرضاً ورډ، ایکسل یا مایکروسافټ آفیس پروګرامونه یا هر سافټویر چې تاسو کله بازار ته ورځئ د هغې ډي وي ډي اخلئ، هغه خپل کمپیوټر کې اچوئ، په سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوئ، هغه زموږ ستاسې کمپیوټر کې انسټالیږي. دویمه خبره دا ده چې کله کله موږ تاسې ځینې سافټویرونه د کوم ځای څخه ډاونلوډول غواړو، د انټرنیټ څخه ډاونلوډول غواړو، نو هغه بیا زموږ ستاسې ډاونلوډ برخې ته راځي. دلته یو کوچنی سافټویر دی د ډي فریګلر په نوم باندې، تقریبا 7.2 MB دی. دا موږ تاسې انسټالوو. د دې انسټالېدو دپاره دا وګورئ دا سیټ اپ فایل دی، یا په دې چې زه ښه کلیک وکړم موږ تاسې د دې پراپرټیز ته راشو. پراپرټیز کې موږ تاسې د دې فایل ټایپ ګورو. فایل ټایپ یې څه شی دی؟ EXZ لیکلی دی، یعنې ایکسټینشن یې څه شی دی؟ EXZ دی. EXZ د رنګ بدلوم زه .exe دی. .exe دې ته ویل کېږي ایگزیکیوټیبل، یا موږ تاسې ورته ایگزیکیوټیبل یا چلیدونکی فایل وایو. چلیدونکی په دې معنی چې دې فایل کې کومه ډیټا ده، کوم انسټرکشنز دي، هغه زموږ ستاسې کمپیوټر ته څنګه کوي؟ کاپي کولی شي. صحیح ده؟ یا دې ته موږ تاسې سیټ اپ فایل هم وایو. په دې باندې موږ تاسې ډبل کلیک کوو، ډبل کلیک، یا موږ تاسې ورباندې ښه کلیک کوو، ورته وایو اوپن. نو دا به څنګه شي؟ خلاص به شي، او د دې په داخل کې چې کوم انسټرکشنز دي یا ډیټا ده هغه به زموږ ستاسې کمپیوټر ته څنګه کېږي؟ کاپي کېږي. نو دلته یس چې کله موږ تاسې یس ووهو، وګوره 15 شل شپږ څلوېښت 50 دا څنګه کېږي؟ زموږ ستاسې کمپیوټر کې اوس انسټال کېږي. کوچنی پروګرام دی، ډېر زیات کم وخت نیسي، په همدې خاطر ما د دې پریکټس دپاره دا پروګرام انتخاب کړ چې ډېر په اسانۍ باندې انسټال شي زموږ ستاسې کمپیوټر کې، تر څو موږ تاسې په عملي ډول باندې دا ولیدلی شو چې څنګه انسټال کېږي. زه ویو ته راځم، شو ډیسکټاپ آیکن، د هغې څخه مخکې دا صفحه موږ ته راځي، دا موږ تاسې انسټال بټن باندې کلیک کوو. په دې وخت کې انسټال باندې ځکه کلیک کوو چې دا پروګرام زموږ په کمپیوټر کې انسټال شي. نو اوس به دا پروګرام انشاءالله زموږ په کمپیوټر کې ډېر په تیزۍ سره انسټالیږي، او دا وګورئ دغه برخه به داسې پوره کېږي. یعنې په دې وخت کې هغه کوم انسټرکشنز چې مخکې ما په وایټ بورډ باندې یادونه وکړله، هغه انسټرکشنز زموږ ستاسې کمپیوټر ته څنګه کېږي؟ راځي. اوس تاسو وګورئ زموږ ډي فریګلر پروګرام انسټال شو. کله چې زه په دې ډبل کلیک کوم دا پروګرام موږ تاسې ته خلاصیږي. یس باندې کلیک کوو، دا خلاصیږي. نو
یعنی دا اوس انسټال شو. هغه سیټ اپ باندې چې موږ او تاسې ډبل کلیک کوو هغې دا پروګرام زما په کمپیوټر کې انسټال کړ. دا د استفادې وړ دی. صحیح شوله. اوس تاسو وګورئ بیرته دا څنګه ریموف کوو، یعنی د کمپیوټر څخه یې له منځه وړو. د دې لپاره به موږ او تاسې راځو کنټرول پینل ته، رن ته راځو، کنټرول لیکو او اوکې. اوس موږ او تاسې راځو په دې ځای کې پروګرامز اینډ فیچرز ته، دا برخه ته په دې باندې کلیک کوو. موږ او تاسې ته دلته ټول هغه پروګرامونه چې زموږ او ستاسې په کمپیوټر کې انسټال دي هغه دلته راغله. د مثال په ډول دا نیم دی د هماغه پروګرام چې کوم پروګرام زموږ او ستاسې په کمپیوټر کې دا ټول انسټال دي، دا نمونه دي. فرضاً کمپیوټر سټوډیو د ډیفراګلر چې موږ او تاسې اوس انسټال کړه دا دلته موجود دی. ګوګل کروم دا وګورئ، کوډیک همدارنګه مایکروسافټ ایج، دا ټول پروګرامونه دي چې زموږ او ستاسې کمپیوټر کې انسټال دي. دلته پبلیشر دی د کومې کمپنۍ د خوا څخه جوړ شوي دي. د مثال په ډول اډوب ریډر چې دی دا د اډوب سیسټم انکارپوریټډ یا د اډوب سیسټم په واسطه جوړ شوی دی. کمپیوټر سټوډیو د ټیک سمیت کمپنۍ د خوا څخه جوړ شوی دی. پاکټ ریسر چې ما انسټال کړی دی، یادونه کوم د پاکټ ریسر که چیرې تاسو یاستئ یا ملګري وي هغوی د نیټورک شوقیان وي نو CCNA یو ټریننګ ما بهترین ټریننګ جوړ کړی دی. ټول زده کوونکي کولی شي هغه ترلاسه کړي. پاکټ ریسر کې هم ما یو ټریننګ ترتیب کړی، تاسو کولی شئ هغه ترلاسه کړئ. نو پاکټ ریسر د سیسکو کمپنۍ دی چې ما انسټال کړی. همداسې ډیفراپلر چې دی د پایریفورم کمپنۍ دی. ګوګل کروم چې دی د ګوګل کمپنۍ دی. دا ټول کمپنۍ دلته مخې ته ورته انسټالډ آن په کوم تاریخ باندې دا انسټال شوی. د مثال په ډول ډګلر د پایریفورم کمپنۍ دی او دا د 12مې میاشتې په 6 تاریخ 2021 باندې څنګه شوی دی انسټال شوی دی. اوس چې ما مخکې ور باندې کلیک وکړه خبر نه وم د هغه بیرته څنګه شو اپډیټ شو. صحیح ده. دلته وګورئ څومره ځایونه یو پروګرام نیولي. لکه وګورئ کمپیوټر ټیک سمیت کمپنۍ په د 11 میاشتې په 20 تاریخ باندې انسټال شوی. 403 MB ځای دی په هارډ ډیسک کې نیولی دی. دې ځای کې د دوی ورژن وي. صحیح شوه. دا ټول معلومات موږ د پروګرامز اینډ فیچر په واسطه باندې څنګه کولی شو لاسته راوړلی شو. بیرته غواړم ډیفراګلر ریموو کوم یا هر پروګرام چې تاسو ریموو کول غواړئ په دې به کلیک وکړئ، ښی کلیک او دلته به ورته وایي ان انسټال. بیا تاسو نه کمپیوټر پوښتنه کوي یس او د دې څخه وروسته به دا پروګرام ستاسو د کمپیوټر څخه بیرته ریموو کیږي. د ریموو کېدلو په وخت کې څه کیږي ملګرو؟ د ریموو کېدلو په وخت کې هغه کومه ډیټا چې د انسټالېدلو په وخت کې د پروګرام انسټال کړې وه کاپي کړې وه زموږ کمپیوټر ته هغه بیرته څنګه شو ریموو شو. دلته وګوره کمپلیټډ کلوز. اوس تاسو وګورئ ډیفراګلر دلته نشته دی. هر پروګرام همداسې کولی شئ. فرضاً مایکروسافټ ایج یا فرضاً مایکروسافټ آفیس ښی کلیک ور باندې وکړئ ان انسټال، دا به زموږ د کمپیوټر څخه ریموو شي.